السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ اسیا جام ته ولس کسیزه لوبډلې اعلان کړې چې سمیع الله شنواری هم اخیستل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د اسیا جام راتلونکو شل ورځې سیالۍ ته ولس کسیزه لوبډلې اعلان کړه چې سمیع الله شنواری هم د څه وخت نه وروسته په دغه لوبډله کې یوځای شوی دی. په دغه ولس کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، نجیب الله زدران، حشمت الله شاهدی، افسر زازی، کپتان محمد نبی ساخیل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شنواری، رشید خان، فضل حق فاروقی، فرید ملک، نوین الحق، نور احمد لکنوال او مجیب رحمان شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، شرف الدین اشرف او نجات مسعود شامل دي. هغه لوبغاړي چې د زیات شمیر مینوالو لخوا د نیوکو سره مخ کیږي په هغوی کې کریم جنت، فرید احمد ملک او افسر زازی شامل دي. خلک فکر کوي چې باید له لوبډلې څخه کښېنول سي. فرید احمد ملک د آیرلینډ پر وړاندې په پرونۍ لوبه کې ښه توپ اچونه ترسره کړه او 3 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مسؤلین بیا د سمیع الله شنواری په اړه وایي که څه هم هغه څه موده کېږي په ملي لوبډله کې نه دی لوبېدلی، خو په شپږیزه کرکټ لیګ کې ښه ولوبېدی. د هغه په لوبډله کې د شاملېدو سره به د توپخنې برخه لا پسې پیاوړې سي. سمیع الله شنواری مخکې ښه لوبغاړی و. په 2015 کال 500 ورځې نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د سکاټلینډ پر وړاندې 96 منډې جوړې کړې وې چې افغانستان هغه لوبه و هم ګټل، یعنې هلته ډېره زبردسته لوبه ترسره کړې او په نورو لوبو کې هم ښه ځلېدلی و، خو اوس یې خوند نشته. په ډېرو لوبو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې ورته چانس نه ورکړل شوی. په اسیا جام کې دا د بیا چانس ورکړل شوی دی. وبګورو چې سمیع الله شنواری اوس څه کوي. په لوبډله کې یوازې سمیع الله شنواری نه وی اخیستل شوی دی، نور ټوله هغه لوبډله ده چې د آیرلینډ پر وړاندې اعلان شوې ده او لوبیږي. د یادولو وړ ده چې د اسیا جام سیالۍ د اګست پر 28مه نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې د سپټمبر تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغانستان اوس مهال د آیرلینډ سره سیالۍ کوي چې وروستۍ لوبه به سبا د اګست پر 18مه نیټه ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.